دا د خدای تعالی بېروزګاره خو بیا را روان دي او شربت ته نیغ نیغ ګورې. څه دې وي؟ نه هېڅ مې نه وي. دا څه به دې وي؟ نه نه وی مې رابطه دغه خو ورته دا مې وي. سر دې راخوږ شو راغه. خو بنیاد وباسه تم خالي ځای له ځان رسوې. وایم هغه چتې مې په نصیبه کې نو هغه غټ چتې به مې څنګه په نصیبه کې راشي. خان دا ولې دونه خفې؟ مړه ټول ژوند مې په خفګان کې تېر شو. پیسه ډېره، دولت ډېره، بینکونه مې د پیسو نه ډک دي، خو سر مې خوړلې دي جینۍ را باندې نه مینېږي. څه وکړم؟ ماشاءالله نو خالي سر دې د بجینې سره چې خان ته خرچه هم نه کوې نو. یروره خرچه ولې نه کومه؟ د دنیا خرچې به وکړم. نه نو په دې کلي کې زه موجود یم، ته ما نه مشوره ولې نه هلې؟ وای مشوره خانه نو راکه مشوره که نه. نه نو ولې هسې پوره 1000 روپۍ به راکې نو ښیم به درته. ها خدایه 1000 نه 15,000 به درې درکړم. دار یې خبره خو لا اول وکړه که نه نو. کوم درته هوا پیسې خو راکړه. مخکې شه داسې کار به وکړې چې بېګاله به کښېنې مامیخ بابړنګ تور مرچکي او سور مرچکي او ډمبرې دا ټولې به یو ځای کړې او دې سره به چې کوم موبلین هم واچې او دا په سر ومږي د شپې نه او چې سار را پاسېدې نو د سنجده دا ویښتان دې نه وو. د سنجیده دومره دونه ویښته او بیا سټوکي او وایم ګورې که ونه شو نو په دې ټوپک به دې بې غاشه. ها څنګه خوښه ده؟ خوښه مې ده. ځه ټیک ده. ها دا کار وکړه خو دا ټوټکه ګورې بل چاته ونه ښې. یاره نیغ یم خدای دې زما راوخېږي. وایم په خدای به واده پسې لوند شوم. بس ټیک ده. ها دا وکړه ته ګوره سار له ویښتانو ته. مړه کوه خلک نسوار راکړه. یاره نسوار خبره دې وکړه بله مې مړه نسوار اچولو پلان مې راباندې راغی. ما ته مړه دې عمر دی ګورې شو شاته وګوره تر ایډه ویډه چرګو دا ګل خولې کې اچوې. ما خو بلکل نسوار وکړې پرېښودله. والله که ستا په خوله مې یقین نسوار راکړه. یاره زه تا د ګپ لګوم. وای ورکه حال لګه تقاضا مې ده. وای یو مې کینس د چرګو غولم ته نشي اچولی. دومره بېروزګاري شروع شوې د مردارانو نه زه خپل 10 روپۍ ورو سترګو بېرانې نه وي. تقاضا دې وکړه. زه چې صاحب راځه چې سړي پسې زه لږه تقاضا کوم زه هم ورته ملک. تاسو ما سره لکه تړلی اوسه پورې ټیک ټاک کوستم تقاضا کوه دلته به بیا وکړو. ما ته هم تکلیف دی بس 2 منټه ودرېږه که نه. خدایه پاکه هو دا دونه غټه رامي دي ولکه چې دا ګوتې هم در د مرګه پاتې کړم. دا ورسته خو دا نه پړسي پدې څه به چې چلې ما دې صفا کې چې ته مان نه خوړلې ایتا خدای غر کړه په باندې پات سره کنه نو ګوتره سکړه ګوتې در کوم در راځه تو بدل کپ پوړې دي. خدایه دې خو بنیاد یې وباسي د ګنجي د لاس او مرچکي به په سر موږ چې څه سې یاد کړي نو په بازار کې په ګرځېدو خو هسې ستړی شم. خدایه سم د کبابو کړی دی جوړ شو. وای وایم سر مې هو راغشتي دی. وای خدایه پاکه نو وایم صادقې ماله په ګوتو راولې. وای هلکه وزیره تا ولې وای دا ولې وایم دې کوپړې ته مې وګوره سرمن مې په بله الوتې ده. دا د صادقې د لاسه
نو اخر ولې صادقي د لاسه نو اخر پسو وایم ټوټکې راته خولې وې مرچکې راته خولې ډمبرې راته خولې وې مړه خو چې څه د دنیا ګندونو په سر مې ټوله شپه چولې دي وی دا ویښته به دې روخېږي د سنجیدت په شان او یا مرګري په لاهور کې مړه دومره ښایسته ویګ به در وړي که نه چې مړه په لار تېرېږو د جینۍ ته تاسو وګوري که نه نو ستا په دیدن کتو کې به خپله ګوته وخوري خو ولې سترګې به درنه وانړئ پریمانې وې نو زه تا ته مړه دروغ وایم ته ما شکل ته وګوره زه درغوجن تا ته ښکارم ښه نو وایم نو څو پیسې دې په کار دي دغه ویګ د ټول نښه دی یاره پیسې خو به یاره یو 10-15 روپۍ لګي وکړي یاره 10 زره نه 15 زره به درکړم نه مړه خو ګوره چې ویښته ستا داسې یې چې څوک یې نه داسې راکاږي داسې کې دا خو اوریجنل دي که نه تا خو به زه ویګ لګو خیال به کوې ګوره څوک یې درنه رانه کاږي او شلنګ به هم نه ورکوي چې دا سنجیدت ویښته دي دا شی به نه کېږي نو هغه په لاره باندې بیا هلته پرته وي نه نو ولې دا په دې څنګه لګو تا خدای ته پاکه زه به درې فکس چې جینۍ دې راوسته په شلک ته ولګي چې په سبا ورته پته مو لګي بس واده خو تا وکړه که نه مړه دا خبره خو دې خو صحیح ده که نه ویم خو دا صادقې به خدای ماله په ګوتو راکوي که نه ویم په دې کې 2 ګولې پرتې دي او په هره ګولۍ کې 50 چرې پرتې دي د ده د سپېمونه وایه تر د قټې ګوتې پورې به تې وباسم زه خیر ایرو یو کار وکړه که نه ما هم تې خلاص کړه خدای دې تباه کړي والله نه تې روټۍ خوړلی شم نه تې هغه سخا نسواره چولی شم دا یو وخت به مې بیوله دا بله مودې به شل شي او زه به بازار کې ته په څه به دی زه خیر غواړم دا خبره خو دې په ایمان چې ټیک ده که نه ځه ته لاړ شه او تا له د 15 روپۍ د کور راوړم همدلته ودرېږه ستا له پیسې راوړم ښه ده شابه دا د شړشمو سوچه تیل والے پلې په 500 یلکه وروړه څنګه چل دی تیلو ته پرېوتې سو نه نو ولې پټرول خرڅ کړمه اوس دې د تیلو کار شروع کړو دا راته ووایه قصې پرېږدې دا زما ګوهر ملګری خو ته لیدلی نه دی هغه خو هلکه سم کروړپتي شوی دی ولې هغه خو هلته هغه بره خان نه دی هغه گنجې خان پیژنم یې هغه له ویګه غشتې رو ظالمه روزانه زیو پیسې تی وړي او هغه خیر ته کېنو نه مړه او ځان یې دونه مالدار که پیچې دا خزانه ورسو دړې وړې کم ښه دا د شړشمو سوچه تیل والے په خیر زلمیه اوه څنګه چلې مو ګوره که نه سم زلمې په دې ویک کې ښکارم خدای دې تبه و برباد کړه تا خو بیا موټر وی ښکاره کړې ده او ویک دې څه کړه وای خدای دې بې خوبه زما خاجه ته په سوپېدار کې راننښتې دي خدای دې بې خوره چې څوک راغلی نه دي واه 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 نو اوس مې بالکل د انډیا هیرو ښکاري ډېرې مخ وځوه که نه لکه ملا جرجک چت دی اوبه غورځېږي ده نه اوس پې ورځه خو چې کور دې جوړ شي په شړک ولګوه بیا په ویک څه کې خدای دې بې خوبه خارخ یې راباندې لګولی دی خو ویم یو ځل مې د خدای دا کور جوړ کړي په توپ ته ولګي وایم ورالم پې نه ورځي خو یو 200 روپۍ ماته درسني وایم ځکه زما احسانونه خو منې که نه یو نیم سلواله خیر دی ډېر شیري ستا را طرفه ځه ولې خیر خو دی که نه څه دا ته چې په کومه موضوع پروت یې که نه هغې نه زه خبر شوی یم ولې په څه په موضوع او د څه نه ته خبر شوې چا به راته مړه دروغ ویلي دروغ یې راته نه دي ویلي په خزانه چې پروت کې نیمه راکې او که نه څه خزانه دماغ دې خراب دی مړه نه نه ځان د کاکونې مه جوړوه ګنجي خان له چې د ویګ اخېستې دي او زرګوني تې وې کومه ګنجې ظالمه نه وې ما خو دومره شوم پړق دی که نه صرف یو 85 راکړه 85 نه 15,000 ته یو پیر د واښو 10,000 روپۍ رستې علي ویمه نیمه راکې او که نه یروره دا راته چا دروغ ویلي 1 روپۍ هم د باندې ارامه شه نشته نو څه دله درکړمه بس چې زما په کیسه نشته که نه او دا خزانه مې له دړې وړې نه کړه نو ته به مو ګورې زه مړه لاس ته ازاد او توره تېره زه ډېر ښه پېژنم سبا به ګورو بس دغه تېل خرڅوره شړشمو ښه دغه له ټیکې شهزاده ام په دې ویښتو خو ډېره زیاته مینه شومه خو دا راته ووایه چې واده دې کړی دی او که نه وایم واده په واده پسې مې په ایمان چې جبې شوه جبې او بس ته د حسن شهزادګۍ راته رامیلو شوې که نه همدا سره به واده کوم وای قربان ای شهزاده ام د کوس چې همغه توته بوټي دې یاد دي هغې له به ځان رورسې او زه کالج ته ځم په ما ناوخته کېږي ښه ویم دا کتابونه به در سره زه په دې سر کالج ته یوسم
خوښه دې نه ده نه اوس په ما ناوخته کېږي او بیا به هغه کوس چمونې سر ګپ لګو حاجي ښځه آهاهاهاها یا مشقانو خو لوزونه یو بل سره وکړلو زه مړه دا شقیبه له په اور لو کمه ښه تاسو ما هم پېژنئ نه او دې ګنجي ته وګوره هسې ورته هم خاندي څه ورله به ګورو السلام علیکم د مخې دې رڼا شه واه 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 جی ویمه دا خو ناسته مه پاسه ګلونه مه پاسه ویم مولخ راننوته کوټې پروزه خو زه ایدې پکې یم که نن مې مارم خوري که نه ومې دې خوري چې تا سره نږدې ناست یم وایه که نه سینګې خیر د حسن شهزاده ویم ډېر ښې ښې رشتې راپسې رالي خو به چې ما به زلمې وکته که نه نو سر به ګنجي و او زما ګنجي سړی ډېر زیات بدې شي ګورې ها ویمه خدای دې بیخ د ګنجي سړي وباسي مړې زما دې زلپانو ته خو وګوره که نه ویمه د حسن خاپېرې ووایه که نه ما سره واده ته تیار یې او که نه ولې نه جاني ستا نه ښه زلمې به ما ته کوم ځای کې میلاوېږي دا شقې بیانونه خو شروع کړي خو دا شقې به اوس د مرګه پاتې کړم ښه دا دا ویک زه په دې کونډه کې یو پیره ګیر کړم که نه I love you love you too زما شاه روښانه ستا څونه ښکلي ویښته دي